बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम زما ګران خوږه ملګرو دوستانو دا وخت بیا پارلیمنت کې ولاړو نوې کال رومبه سیشن چې کم دی پارلیمنت کې روان شو خو تاسو ګورئ چې دی وخت کې پاکستان کې اندرونی او خاص کر ګاونډي هیواد کوم ګورو نو پاک افغان منمګه چې کم هغه دی نو په دې حواله سره نن تازه ترين سدي په دې حواله سره زو یو خو په دې کې موجوده چې کوم خبره روانې دي بیا پاکستان کې سره روانې تاسو ګورئ چې خیبر پختونخوا او بیا افغانستان په نښه دي او خاص کر د موجوده صورتحال کې دی وخت هم چې تاسو ته لاګ ریکارډ کومه ډېر اهم خبرونه روان دي خو ول به زه تاسو ته چې دي سره به دغه هم تاسو دي کې ویلا کې وایو چې دی وخت کې خیبر پختونخوا کې څومره کاروباري خلک افغانان دي چې هغه ډیټا وفاق ته ورکړی شو او کې ویزو له څومره دي او نور څومره دي هغه سو جمعنی ورکړی شو دا او بل محمود خان اچکزی بیان چې کوم ورکړی لاهور کې ډېر خطرناک بیان ورکړی چې څلورو میاشتو کې به سه علاقې د سرشي چې پاکستان نه به الګي اعلان وکړي دا ولې ورکړی دي دومره اګریسیو هغه باندې ولې راغلل دا هم یو سوال دی په دې باندې هم راځو سهیل افریدي په حوالې سره چې کوم کراچۍ نه واپس راغله هغه په حوالې سره هم خبرونه دي دا ټول تاسو سره په دې کې شیر کوو تاسو نه خواست دا دی ویډیو اخره پورې وګورئ او دې سره سره مینې هزار دا دی چې سبسکرایب لایک لازمي راکوئ او به زه دا وړ خبرو مې راشم یو خو نن په مختلفو خبرونو کې هم دا ریپورت هم جاری شوی چې وفاق ته بقاعده توګه چې کومه سروې دا یا ډیټا دا وفاق ته ورکړی شو چې هغه کې څومره افغانان کاروبار خلک دي په پېښور کې په خیبر پختونخوا کې کار کوي نو دوی تقریبا 3 لک نه زیات چې کم دي دغه کاروباري خلک افغانان پکې کړی دي خو دي کې چې کم ویزا ولا بزنس ویزا دي هغه نشت برابر دي یعنی په سونو تعداد کې دي زورګونو کې دي په 3 لکو کې دا ولې سره رپورت ولې ورکړی شوی دی او په دا کې بیا ځنې دی ریپورت کې شامل دي تقریبا 100 زره پورې افغانانو باقاعده پاکستانی شناختی کارت هم جوړ کړی دي دغه وفاق ته ورکړی شي دا ریپورت تیار کړی شوی دی چې صوبه الریډي تاسو ګورئ چې هغه شانتي هغه نه کوي خو چې کم کیمپونه دي اسدي هغه وفاق سره تړل شو نو هغه ختم کړی شوی دي خو شهري آبادی کې هغه شانتي عملیات نشي کېدلی اوس دغه کسانو ریپورت باندې مختلف کېږي دلته هم پنجاب کې په اسلام آباد کې مختلف ریپورتونه چې کم تیار کړی شوی دي دغه د افغانانو کاروبار په حواله سره اوس کچېره د افغان سره مذاکرات او دغه سلسله روان شي د لپاره چې کوم پالیسي دي هغه په حواله سره هم هغه راتلی شي او ورسره د دو مخکې مستقبل بسوي نو دا براتون کې سو وخت کې پته لګي د سره سهیل افریدي تاسو لیدل کراچۍ کې هغه خپل پاور شوم او خلا خو بل طرف ته سهیل افریدي باندې چې کوم ریپورت راغلی دی باقاعده فرانسیک ریپورت چې هغه کې 9 مئی کې چې کوم ریډیو پاکستان باندې حمله کې باقاعده هغه نامزد کړی شوی دی او بلکې هغه ریپورت د خیبر پختونخوا پولیس اوس په انسداد دهشتګردي عدالت ته جمع کوي نو هغه پس کاروي کیږي خو ښکاری داسې چې هغه د پاره هم د 9 مئی سلسله چې کومه دا کې اوس زیات غرضی او بل خو صوبې صورت عالم تاسو ګورئ پی ټی آی کې ویم دړه هم جوړیږي او خیبر پختونخوا صوبه اوس دی وخت ټارګټ ته اوس هم چې راتلو په ټانک کې د مکو شو همدغه شانتي په هم د مکی شوی دي نن هم په خیبر پختونخوا کې د شتګردو دغه واقعیات تقریبا 10 کسان پکې کې جوړ شوی دي بل خو تیرانه کډې روانې شوي دي په پاکستان کې اندرونی خلک هم مهاجر جوړیږي بیا کډې تیرانه روانې شوي دي د سهیل افریدي خپل حلقې نه یو طرف ته کډې راځي بل طرف ته سهیل افریدي پرې دا الزام دی چې ته بار نورو صوبو ته ځې خپل صوبو کې حالات نشي ټیکولی او هغه چې کوم ته دړکې کړي دي نو هلته عملیات هم روان دي فوزي اپریشن هم روان دی نو ستا دغه دړکو څه فایده یا ستا د ایگزیکټیو پاور څه شو دا سوله هم راوچتې کېږي اوس دی وخت کې تاسو ګورئ چې پارلیمنت کې یو خو اپوزیشن لیډر دی تحریک انصاف هم نشته بل خوا چې کوم د سینټ ته حکیم اپوزیشن لیډر نشته عجیبه غونې یو صورتحال جوړ دی او دغه خبرونه هم کېږي ګنګوسې روانې دي چې دی حکومت په فیلیر کې اندغه د چې عوام کې هغه مقبولیت هم نه حاصل او صرف دغه چې کوم شی علی حسره یا پالیسی چې کوم غوي چې ناکامه پالیسی دي خاص کر په دغه سچويشن کې پاک افغان بیا د خیبر پختونخوا پی ټی آی په حواله سره چې عوام کې نور هم دغه چې کوم نفرت ته هغه خوريږي وسره محمود خان اچکزی دغه بیان چې کوم ورکړی دی هم ډېر سخت غرضی چې اوس ځنې علاقې تیاری دي چې هغه پاکستان الګي اعلان وکړي نو دا ډایرکټ اشاره چې کومه د خیبر پختونخوا ته ده او دغه محمود خان اچکزی په لاهور کې
دغه تحریک تحفظ آئینی سربراہ جوړ شوی دی. نو هغه نه پس د تحریک انصاف مشر هم دی. د نور ګوندونه خو څه نشته، خو تحریک انصاف غټه پټۍ ده. نو دغه حوالې سره یقینا چې ډېر زیات دغه بیان په سیاسي حلقو کې ډېر پریشر غورځولی دی او یقینا چې اسټابلیشمنټ لپاره هم دا یو پیغام ورکوي چې یعنی تحریکونه به داسې اوچت شي. ډایرکټ د بلوچستان د خیبر پښتونخوا اشاره ورکوي. نو دغه اوورال صورتحال دی. بر طرف ته پاک افغان باندې اوس خو خاموشي ده، خو بیانبازي چې کومه ده هماغه شانتې روانه ده. دلته افغانانو تنګول هم اصل مقصد کې هغه ناکامه شول. هغه پالیسي چې کوم دلته کې غریبان تنګ کړل شول یا ویستل شول، خو افغان پالیسي کې یا د افغان چې کوم حکومت دی په هغه کې هغه شانتي نرمي یا هغه په خبرو مې نه کېناستل. یقینا چې هغه کې ډېرې خبرې دي خو په ناسته باندې وکیږي. اوس که راتلونکي چې کوم دلته کې پوهان دي یا کوم ماهرین دي هغه دا وایي هم چې ډېر زر په دغه خبرو به ناسته کول غواړي، ولې چې حالات داسې جوړ دي چې دا یو ملک ته هم هغه نه دي، خاص کر پاکستان ته په داسې حالاتو کې که هغه افغانستان سره جنجال سخت شروع کړي نو انډیا تیاره ناسته ده. بل ته امریکا تاسو ګورئ چې ارزه نه هغه یو بل نه منافرغون جوړ شوی دی او ایران ته تاسو خو ګورئ چې ایران صورتحال سره د خطې حالات څومره بدلیږي لګیا ده. که چیرې په ایران باندې حمله وشوه نو د پاکستان افغانستان دا ټولې خطې دپاره دا ډېر خطرناک سچویشن جوړېدی شي. دې سره دغه ولاګ دی او موږ کوشش وکړو چې دا خبرو سره بیا تاسو سره ځو او تاسو مینی ورولې تمه وو. ډېره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ.